أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. باب زکات الفضة، باب ثابت دی په بیان کې د زکات د سپینو زرو. د سپینو زرو د زکات اندازه یعنی نصاب درته ښیي چې په څونه سپینو زرو کې او څونه زکات کیږي. لیس نسته په اقل په کم کې من 200 درهم در 200 درهمه صدقه چې در 200 درهمه کم وي په دغه کې صدقه نسته، زکات نسته. فاذا وكانت كسو 200 درهم 200 درهمه وحال تيرس عليها پر دی باندې الحول کال ففيها فدی کې 5 دراهم 15 درهم دي. په دغه 200 درهم باندې ک کال تیرسو په دغه 200 درهم کې 15 درهم بیا زکات دي. ولا شيء نسته په زیادتی په زیاتوب کې حتی در داسې وخت پورې تبلغ چې رسیږي 40 درهما و40 درهم وته کچیر در دې سلټ ور زیات یعنی شل بالا سي دیش بالا سي د پدې کې وای شي نسته چې در څو پورې و40 درهم تر رسیږي هغه بالا توبه یعنی 240 درهم ته نو په یکونه کېږي په افدی کې درهم یو درهم چې 40 درهم ته ورسېدي پر 40 درهم باندې یو درهم بیا زکات دي. ثم ورسته په کل 40 په هر 40 درهم درهمو کې په هر 40 درهمو کې درهم یو درهم زکات دي. عند ابي حنيفه فنيز د امام صاحب. وقال ابو يوسف رحمه الله امام يوسف صاحب وايي ومحمد امام محمد صاحب وايي ما هغه زاد چې زیات سي على 200 پر 200 درهم باندې فزکاته زکات چې به حسابي په حساب دغه دي. وای کچیر در 200 یو زیات سم دغه حساب پاغه کې څونه زکات کیږي هغه اندازه بجن راکټي. فاذا وكان کچیرو غالب زیات على الورق پر سپین زرو پر پانو باندې پانی د سپین زرو فزتی د سپین زرو په هو دا شری په حکم الفزتی دا هم په حکم کې د سپین زرو دي چې ورکی پانی د سپین زرو سره جوړی سوي دا هم په حکم کې د چا دي د سپین زرو دي. و اذا وكان کچیرو غالب ډیر علیه پر دې باندې الغش خیره ولا خیره پر پرتا ولا په خیره باندې ډیر خیره نو ډیر خیره پر پرتا په هو دا شری په حکم العروض دا په حکم کې د سامان دي. و يعتبر معتبریج اندا تبلغ چې ورسیږي قیمته او قیامت ته نصاب د نصاب خو اصل په دې کې قیامت ته رسیدل د نصاب اندازې ته رسیدل دغه معتبر دي. نو په سپینو زرو کې زکات چې دی 2.5 تولې سپین زر که چا درلودل پر دغه باندې بس د نصاب اندازه ده د زکات اندازه ده پر دې باندې بیا زکات کیږي. کچیر یو چا د 2.5 تولو سپینو زرو قیمت درلودي یعنی دونه پیسې درلودي چې 2.5 تولې سپین زر پکېدل دونه پیسې درلودي بس دغه د زکات اندازه ده. کچیر در دې کمی ولې بیا پر دې باندې زکات نشته. باب زکات الذهبي، باب ثابت په بیان کې د زکات د سرو زرو د زکات اندازه درشي. ليس نسته په مادونه په کم کې 20 مثقالا درشل مثقاله من الذهب د سرو زرو صدقه یعنی درشل مثقاله چې کم په دې کې صدقه نسته. فاذا وكانت كثير 20 مثقالا شل مثقاله سلو وحاله ترس عليها پر دې باندې الحول وکال ففيها په دې کې نصف مثقال نیم مثقال دي یعنی په دا شل مثقاله باندې کال تیرسلو په دا شل مثقالو کې نیم مثقال زکات دي. ثم ورسته په کل 4 په هر 4 مثاقيل مثقالو کې قراتان 2 قرات دي یعنی په هر 4 مثقالو کې بیا 2 قرات دي. وليس نسته په مادونه په کم کې 4 در 4 مثاقيل مثقالو صدقه چې در 4 مثقاله کم سي بیا په دې کې صدقه نسته خو نصاب به هغه شل مثقاله وي عند ابي حنيفه د امام صاحب. وقال ياران وای ما غزاده چې زیات على 20 پر شل باندې فزکاته زکات چې دی به حسابي په حساب د دی وتبرو ټوټه الذهب د سرو زر والفزه د سپینو زر وحليلهما او د ګیړو د سرو زر د سپینو زر والانین او د لوشو د سرو زر د سپینو زر منهما د دې زکات یعنی په دې کوم زکات څخه چیر ګیړنی وي غاړګیان وي بنګړیان وي دا شیان وي هم دغه اندازې شمارل کیږي او کلوش جنجور سوي هم د دې شمارل کیږي. نو د سرو زر زکات دی او نیمه تولې سره زر کوي چا درلوده پر دې باندې زکات سته او نیمه تولې سره زر دا د سرو زرو د زکات نصاب اندازه ده. باب زکات العروض، باب ثابت په بیان کې د زکات د سامان. الزکات زکات چې دی واجب دی فی العروض په سامان کې د تجارت په سامان کې زکات واجب دی. کائنتا هر څه چې ما کانت وی هر څه چې وی یقومها قیمت دی کې به ما پغه سره هو چې هغه انفعو چې نه پخصل کیږي للفقراء د پاره د فقیرانو والمساکین د مسکینانو د پاره قیمت دی کې پغه پیسو باندې چې د فقیر او د مسکین د پاره قیمت تخصل کیږي منه ما د دې سه. و اذا وکانه کچیرو النصاب کاملا پراو
راولو نصاب یې پرو فی طرف الحول په یو طرف کې د کال فنقصانه نقصان چې دی په ما بین ذلک په ما بین کې د دې لا یسقط نساقطی الزکات زکات دونه په طرف کې د کال د سره نصاب پرو پر د باندې زکات واجب بیا ورسته بیا د غیر علی نقصان را علی تاوان را علی نو لا یسقط نساقطی زکات زکات د دې سم وتزم ورملګری د کې قیمت علی عروض د سامان الی ذهب و سرو زرته یو څه سامان پروت یو څه سره زر پراته دي دا قیمت سره ملګری کې سره یو ځای دي کې والفزه او د سپینو زرو ده یعنی د سرو زر او سپینو زر دي دغه کې سره ملګری کې وکذا ذلک دغه رقم زمو زام دي کې الذهب او سره زر والفزه او سپین زر کچیر سره زر او سپین زر پراته و دواړه بس دا د سره ملګری کې قیمتونه د سره شمار کې چې دا د زکات اندازه جوړیږي کنه او بیا زکات څوک کیږي هغه اندازه دی وکي بل قیمتي په قیامت سره ویني په قیامت ته شمار کې حتی در داسې وخت پورې یتیم نصاب او چې نصاب پرسي عند ابي حنیفه ته پنځ د امام صاحب وقال يا رام وی لا يزم ندي ملګری کې ذهب سره زر الى الفزه وسپین زر وی سره ملګری کې دی نه بل قیمتي په قیامت سره وی زم بالاجزاء یعنی په جز دی اگر سره ګټ کې ما یاران وای او امام صاحب وای یا قیمت کې سره نو بیا په قیمت باندې زکات کیږي کچیر یو څوک سره زر لري او نور نقد پیسې لري دا سره ګډیږي دا نقد پیسې او سره زر دا سره قیمت کې کچیر په پیسو باندې دونه پیسې کې دي چې د زکات اندازه جوړېدل یعنی 2.5 تولې سپینو زرو قیمت کې دی بس پر دغه چا باندې بیا زکات څه دغه سرو زرو زکات من بیا ورکی کچیر یو چا یوازې پیسې او سپین زر درلود دغه هم سره ګډیږي چې غو اندازه جوړیږي د زکات نصاب دین جوړیږي بیا پر دې باندې زکات ستا صدق الله العلی العظیم وصدق رسول النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين